د لوګر کرکټ امریت مسؤلینو په وینا د انټر کلب تر نوم لاندې د کرکټ 15 ورځې لوبې د مرکز په ګډون ولسوالۍ 21 لوبډلو ترمنځ د یاد ولایت کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې 3 میاشتې به دوام وکړي او زیاته کړه د کرکټ پیاوړتیا په برخه کې به له هیڅ راز هڅو مخ ونه اړوي. د لوګر انټر کلب سیالۍ د 2014 کال 21 لوبډلې پکې ګډون کړی ده د مرکز ولسوالۍ څخه او په څلور ګروپو ویشل شوي. د لومړي ګروپ سیالۍ نن د اطلاعات فرهنګ او سپید سنګ لوبډلو ترمنځ تاسو شاهدان یې پیل ده او تقریبا دا به 3 میاشتې وخت نیسي. دغه راز د لوګر کرکټ امیر وویل له دې لوبو په لار اچولو څخه موخه د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د ځوانانو لپاره ګټورې دي. هدف د واضح ده. د وزیر محمد اکبر خان دومي درجه ولایتي سیالیو ته د لوګر منتخب لوبډلې لپاره د لوبغاړو غوراوي لپاره لوبې ترسره کیږي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته د ډاډمن امنیت له امله د لوګر ولایت اوسیدونکو مینه د کرکټ لوبو سره زیاته شوې ده او هر ورځ د یاد ولایت کرکټ لوبغالی د لوبو شاهد وي.